بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نن ورځې درس ته. نن راځو ورته ګوره دې ځای کې څخه دلته لیکلي وای پروګرام ان فیوچر. پروګرام ان فیوچر څه کار کوي ګورئ. که زه وغواړم چې یاره زه خپل په کمپیوټر کې یو پروګرام انسټالوم نصبوم یې څه هغه که چیرې موږ یو پروګرام نصب کړو هغه به موږ چیرې پیدا کړو بیا به راځو ورته ګوره دې ځای کې څخه پر دغه سټارټ منو باندې به کلیک کوم چې کله کلیک وکړو دلته چیش پیدا کېږي. دا طریقه ما تاسو په تیر ویډیو کې ولې چې څه طریقه پیدا کېږي دلته مثلا زه راځم ورته ګوره ورته لیکم چې شي فوټوشاپ مثلا دلته ګوره مینې فوټوشاپ چې شي راپورته بسي دا دی په دې صورت موږ چیش کو پیدا کوو. اوس که تو غواړې چې یار ما په دې کمپیوټر کې پروګرامونه انسټال کړي دي نصب کړي مې دي زه غواړم چې د پروګرامونو برته چې شي د منځه ووسي ختم شي. اوس دا ختمول چې دی په دې صورت نه کېږي چې ته راسې ورته ګوره مینې د ټیلیګرام دی زه راځم ورته ګوره پر دغه باندې رایټ کلیک کوم چې رایټ کلیک وکړي ورته وویل چې کوم ډیلیټوم چې کله ډیلیټ کړي دغه ټیلیګرام چې دی د کمپیوټر د مخ د صفحې څخه ختم سو عموما د ټوله ختم نه دی سو پر مخ باندې ختم سوی نه دی ما چې د کمپیوټر د مخ د صفحې څخه عموما چې سو ختم سو یا مثلا راځم ورته ګوره دا دی اوس دا ورته ګوره پروګرام نه دی دا خو عکس دی هغه چې موږ سره نصب انسټال مثلا دا کروم دی ما انسټال کړی دی زه راځم دلته رایټ کلیک کوم چې رایټ کلیک وکړم ډیلیټوم چې کله ډیلیټ کوي اصل کې دی وتلی نه دی دلته ورته ګوره موږ سره بیا هم په حافظه کې چې موجود دی دلته چې زه ډیلیټوم ما چې د کمپیوټر د مخ څخه چې کېږي ختمیږي او که زه اوس وغواړم چې یاره د همیشه دپاره دې ختم سي چې همیشه ګرځي هېڅ نه یې نو باره به راسي ورته ګوره دې ځای څخه به کنټرول پینل ته به راسي پر دې باندې به کلیک وکړي چې کله کلیک وکړي دلته لیکلي وای پروګرام ان فیوچر پر دې باندې به کلیک وکړي چې کله یې پر دې باندې کلیک وکړي سیس موږ سره ورته ګوره دا خلاص سو اوس په دې ځای کې هر پروګرام چې په کار نه وي ته غواړې چې مثلا ډیلیټ یې کړې د میزې وباسې راس پر هغه باندې کلیک وکړي چې کله کلیک وکړي دلته لیکلي ان انسټال یا چینج پر دې باندې کلیک وکړي چې کېږي ختمیږي ان انسټال چې دی ختمیږي پر مخ باندې ګرځي کې ختمیږي چینج باید داسې کار کوي چې دا پروګرام واړو په بل مثلا دا فوټوشاپ سی سی دی په سی سی اس یې واړو سیسو دا 2018 دی په 2019 یې واړو مثلا دا چینج دی او ان انسټال داسې کار کوي چې پر مخ باندې کېږي ختمیږي. باره دلته زموږ سره د کمپیوټر کې چې دي مختلف پروګرامونه دي دا ورته ګوره مینې رقم رقم پروګرامونه راسره دي وایي دا د منځه باسي دا د منځه باسي هر یو چې دا د منځه باسي پر هغه باندې کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ ان انسټال باندې کلیک وکړه د پر مخ باندې د منځه ولاړ سي او که چیرې ته ورسې هلته په سټارټ منو کې ډیلیټ کړي یا د کمپیوټر د مخ څخه ډیلیټ کړي هغه عموما ورته ګوره وتلی نه دی بیا هم دلته په کمپیوټر کې موجود دی او که چیرې راسې ورته ګوره پر پروګرام ان فیوچر کې د منځه وباسي ان انسټال یې کړئ باره دی پر مخ باندې چې څه ووتی کار یې خلاص نو عموما دا ورته ګوره د دې دپاره چې استعمالیږي. و زه دا یو دانه هم ان انسټال کوم په دې خاطر چې دا ټول زما په کار دي زه یې څخه استفاده کوم سیسو دا کار کوي نو دا چې کارو دا پروګرام ان فیوچر کارو سیسو عموما د دې دا کار رالی او دا څخه سره راځم دلته کیبورډ ته ګوري په تیر درسو کې موږ ماوس ویلی دي اوس راځم ورته ګوري کیبورډ ته په دې کیبورډ باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړه سیسو موږ سره ورته ګوره دا د درې مرحلې په کیبورډ کې راته خلاص شولې پاور کې لیکلي دي وای ریپیټ ډیلی داسې کار کوي ګوري که زه چې راسم ورته ګوره مینې په دې ځای کې په دې چک هیر کې سیسو دلته مثلا یو شی لیکمه اوس ګوري که چیرې زه یو لفظ ولیکم د هغه لفظ وروسته بل لفظ دې وای آیا وخت یې ډېر ورکول سي که دې لږ ورکول سي که چیرې وخت لږ ورکوې نو خو راسه ورته ګوره مینې اندازه یې لانګ کړه دلته اپلای کړه چې کله دې اپلای کړه سیسو باره که زه راسم ورته ګوره دلته یو لفظ ولیکم مثلا زه راځم اچ لیکم چې اچ دې ولیکم ورته ګوره مینې بل لفظ چې راځي هغه ژر نه راځي ګوره زه راځم ورته ګوره دې ځای څخه اچ لیکمه ورته ګوره ما دا د وینې وایي وروسته بیا چې شي هغه شروع سي ولاړې سیسو برته وروسته بیا چې شي هغه شروع سي او که ته وغواړې چې نه زه وخت لږ وله ورکوم نو راس ورته ګوره دې ځای څخه وخت یې ور ډېر کړه چې کله دې ډېر کړي سیسو لږه کړه بر راس دلته اپلای کړه چې کله دې اپلای کړي اوس که زه راسم ورته ګوره دلته یو شی ولیکم مثلا زه اچ لیکمه نو بل لفظ چې دی چسپانده پسې را روان ژر چې کېږي عموما راځي سیسو نو دا عموما د دې دپاره دی دا دې دپاره دی که چیرې یو لفظ زه لیکم آیا بل لفظ وروسته چې مثلا تورې ژر ولیکل سي که قرار ولیکل که ژر لیکې خو شارټ یې کړه او که قرار لیکې چې که لانګ یې کړه هغه په تا پورې اړه لري سیسو او د هغه څخه وروسته ریپیټ رایټ بیا داسې کار کوي که زه راسم ورته ګورم مینې دې ځای څخه دا لیکنه ولیکله دا لیکنه راغله اوس که ته وغواړې چې یاره زه دغه لیکنه دي چسپانه ختم سي هغه چې د لیکلو په وخت کې دی دا بیا د ختمولو په وخت کې دی اوس که زه راسم ورته ګوره دا لیکنه ختموم ورته ګورم مینې چسپانه ختمېږي که وینې دا د لیکنه ده چسپانه دا د ختمېږي نو که زه اوس وغواړم چې یاره دا دې کرار ختمېږي چسپانې نه ختمېږي باره همدلته ورته ګورم مینې دا لیکنه ده نو زه راځم د فارس څخه چیشته راځم سلو ته راځم پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړي اپلای کړه چې اپلای دې کړي اوس که زه راسم ورته ګورم مینې دا یو تورې چې کېږي د منځه وړه کېږي ډیلیټېږي سیسو یو دم ټوله د منځه نه وړه کېږي او که راسې ورته ګورم مینې اندازه یې ور ډېره کړې چې کله یې ډېره کړه سیسو اوس که زه راسم ورته ګورم مینې دې ځای څخه چسپانه کوم ورته ګورم چې کېږي چسپاندې شي دا په تا پورې مربوط دی که چسپانه ختموي چسپانه ختمېږي او که قرار ختموي چې کېږي قرار ختمېږي دا عموما ورته ګورې دې دپاره موږ چې کوو استعمالوو او درته راځي او د هغه څخه وروسته دلته لیکلي کرسر بلینک ایریا دا بیا داسې کار کوي دغه علامه نه ده چې دلته پورته کښته کېږي مثلا زه راځم ورته ګوره دلته مسواډ راخلاصومه
په میثود پروګرام کې ورته ګوره دغه علامه چې پورته کښته کېږي وایي آیا دغه علامه دې مثلا حرکت چې چسپانده سي که دې کرار سي سو اوس که زه راسم ورته ګوره فاست یې کړم سي سو نو اوس ورته ګوره د دې حرکت چې دی چسپانده دی او که راسې ورته ګوره وینې سلو یې کې ته ورته ګوره وینې د حرکت یې دا اندازه راغلی باره ستا په خوښه کې اندازه ډېره یې ورته ګوره ډېرېږي که کمه یې چې کېږي کمېږي ورته ګوره وینې دا دی سي سو کرار سو که نه سو او که راسې ورته ګوره وینې لږ اندازه یې چې کم دا دی دلته ورته ګوره وینې دا اندازه دی کرار سو او که چیرې ډېره یې نو راسه ورته ګوره داسې ورته ګوره وینې نتیجې سو چسپانده سو دا اندازه درته راغلی ستا په خوښه آیا دغه د موس حرکت آیا د کرسر حرکت آیا ډېره یې کې لږه یې که ډېره یې ورته ګوره ډېرېږي او که چسپانده کوي چسپاندېږي او که کراره یې چې کېږي کرارېږي صحیح سو او د هغه څخه وروسته راځمه د دې سپیډ وسنګ ته لیکل دي هارډویر باندې چې کله کلیک وکړې سو دا به درته راسي چې کله دا راغلی سو اوس په هارډویر کې چې دی ورته ګوره زموږ سره یو کیبورډ دا دی بل چیش دی دا دی ٹھیک سو یو چیش دی هایډ دی او بل چیش دی ورته ګوره مینې تر اوسه پورې دغه دی ایچ آی ډي سي سو دا کیبورډ دی بل چیش دی دا دی اوس که زه راسم ورته ګوره یو بل کیبورډ کمپیوټر ته وتړمه که چیرې د دې کمپیوټر د دغه کیبورډ سیټ اپ دلته انسټال و دلته درېیم هم راځي بارش پر هغه دې کلیک وکړئ دلته اپلای کې د هغه څه استفاده کېږي که په دې باندې کلیک وکړئ اپلای کې د دې څخه استفاده کوي انلاین والا کیبورډ کې ورته ورته عموما خو دا شرط باندې چې هغه دغه سیټ اپ انسټال وي که چیرې د هغه کیبورډ سیټ اپ نه وي انسټال نو دواړه کار کوي همدې کار کوي هماغه کار کوي څه سو عموما دواړه چې کېږي پر کار راځي نو دا چې کار و دا د کیبورډ کار و موږ کولی شو چې په کنټرول پینل کې د کیبورډ څخه دونه اندازه چې وکړو استفاده وکړو صحیح سو راځم د هغه څخه وروسته دلته لیکلي دي مینې و سپیچ ریکارډینګ چې د څه کار کوي ځکه راسم ورته ګورم وینې دې ځای څخه پر سپیچ ریکارډینګ باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ سو دا به درته راسي اوس که زه وغواړم چې یاره په انګلیش کې یو لفظ دی دا لفظ ویلو معنی زده چې آیا څنګه ویل کېږي نو دلته لیکلي وینې وایي ټکسټ ټو سپیچ پر دې باندې به کلیک وکړي چې راسي ورته ګوره کلیک پر وکړې دا به درته راسي اوس په دې ځای کې که وایي هغه لفظ ورته ولیک هر لفظ چې لیکې مثلا زه راځم ورته ګوره دې ځای کې څخه ورته لیکم چې ټیچر مې ولیکئ اوس که زه راسم ورته ګوره دلته لیکلي وینې وایي پریویو وایس وینې زه به راسم دغه اواز به نکې تیز کړم دا دی وینې او که زه راسم ورته ګوره دلته ورته ولیکم چې ټیچر از ا ګوډ دا مې ګوره جمله ولیکله او که راسم ورته ګوره دې ځای څخه فاسټ کړم چسپانده سو او که چیرې سلو کې صحیح سو خو دا خالص د انګلیش لپاره کول کېږي داسې نه وي چې ته مثلا راسې پښتو ولیکې ته وایې چې یاره پښتو مې راته راسي مثلا زه راځم ورته ګوره په دې ځای کې کلیک کړم دا ځینې ختموم دلته ورته لیکم چې زما نوم عبدالله دی دا مې ولیکل کار کوي نیک سی سو دا عموما ورته ګورې دې دپاره موږ استعمالوو چې هغه به چې وي انګلیش به وي سی سو عموما ټول د څه لپاره استعمالېږي انګلیش مثلا د دې کار دا دی سی سو ټکسټ ټو سپیچ که ته چیرې وغواړې چې یو جمله دې نسې ویلی او یا چیرې یو لفظ دې نسې ویلی نو که ته وغواړې چې زه یې ووایم نو هغه د څه کار دی د ټکسټ ټو سپیچ کار دی سی سو پر دې باندې به کلیک کوې هغه چې کېږي درته وایي او که زه راسم ورته ګوره زه وایم یاره چې زه کومې خبرې کوم په انګلیش باندې هغې دې ماته ولیکل سي نو بیا به راسې ورته ګوره دلته راسه سټارټ سپیچ ریکارډینګ پر دې باندې کلیک وکړه چې کله کلیک وکړې دا راغلی بیا ورته ګوره نیکسټ پې کې چې نیکسټ کې دا راغلی وایي دلته ته کوم سپیکر خوښوې آیا دا خوښ یې که دا خوښ یې دا زموږ سره درې رقم سپیکران دي هر یو چې ته خوښ یې دا که څه سپیکر یې ورته ګوره پر هغه غوږو باندې لکه دا ساوند په دې شکل کې دی او دا که اکثره ځای که څه لیدلي پر میز باندې ورته ګوره پر یو ډیسکټاپ باندې ورته ګوره لکه میز شکل داسې یو سپیکر درول کېږي سیسو دا دی او دا ورته ګوره عموما سپیکران دي چې موږ ټیشکو استعمالوو اوس زه راځم وایم یاره دغه سپیکر دې راسي نو راسه ورته ګوره دې ځای څخه نیکسټ کړه چې نیکسټ یې کوې نیکسټ یې کړه اوس ورته ګوره وینې دی دا دې کار کوي که کار نه کولی نو ورته ګوره چې دی بندېدی که چیرې دلته دې کار نه کوي دی بند و نو ته پوه چې یاره زما د کمپیوټر هغه انپوټ چې کمپیوټر د دننه اواز به پوه چې مثلا هغه سپیکر چې دی خراب دی راځم ورته ګوره بېرته یې نیکسټ ووایم چې نیکسټ یې کوې نیکسټ چې نیکسټ یې کوې بیا راسه ورته ګوره انیبل یې کړه نیکسټ 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 او دلته راسه سټارټ پر دې باندې کلیک وکړه چې کله یې کلیک وکړې ورته ګوره هغه چې سو فعاله سو اوس زه راځم ورته ګوره دا چې کوم پله د منځه باسم دغه اضافه سو وینې
چې کله دا کار ورسره وکړې ورته ګوره زموږ سره چې کېږي دا اضافه کېږي او که دې چیرې دلته رانلې سیسو پر دې دې کله کلیک ونه کوې سیسو دا طریقه چې اوس ما در وښوله نو سیس په کمپیوټر کې به شاید دا نه وي سیسو نو دا ضروري دی ستا سره اوس نو زه راځم ورته ګوره دې ځای کې څخه پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړې زه وایم یاره زه په انګلیش باندې خبرې کوم هغه دې چې شي په سپاک کې دې ولیکل شي اوس ورته ګوره د آف دی که زه راسم ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړم ورته ګوره څه لیکلي لسننګ لیکلی دی که اوس چې زه کومې خبرې کوم سیسو دا کمپیوټر ورته ګوره هلته ځان سره چې کوي ذخیره کوي بارکه راشي ورته ګوره ټولې خبرې چې ختمې کړې پر دې باندې کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ نو هغه خبرې به ټولې چې شي وبلیکل شي اوس که زه راسم ورته ګوره دا ځینې ختم کړم زه راځم ورته ګوره دلته ولیکمه دلته زه راځم پر دې باندې کلیک کوم I am a teacher سیسو I am a teacher هغه دی ویلي که سیسو خو هلته ما ورته وویل I am a teacher سیسو هغه به دې ولیکئ نو دا سپیچ کاجن دلته ورته ګوره که ته په انګلیش باندې هر څومره خبرې کوې خو دا د پښتو دپاره د استعمالي خان په انګلیش باندې سیسو چې هر څومره خبرې ورته وکړې سیسو راځي ورته ګوره دلته کلیک ورکړه چې کله کلیک وکړې خپل خبرې ورته وکړې په انګلیش چې هر څومره خبرې دې وکړې بېرته راځي ورته ګوره پر دې باندې کلیک کوې چې کله کلیک وکړې دا ستا لیکنه ورته ګوره ټول دلته چې کېږي ثبتېږي درته سیسو خو دا هم د انګلیش لپاره چې کېږي کارول کېږي یا مثلا په MP3 کې دې یو انګلیش ساوند راوسي سیسو اواز دی انګلیش مثلا هغه یو شی چې کوي وایي سیسو ته غواړې چې زه دا ګرده ولیکم نو کې وخت دی بار راس ورته ګوره ته کلیک پر وکړه هغه MP3 ورته چالانه کړه یا موبایل ورته چالانه کړه سیسو بس ورته چالانه چې کله ختم سو بېرته راځي دلته کلیک پر کوي چې کله کلیک وکړئ نو هغه خبرې به ټول دلته چې شي وبلیکل شي نو عموما ورته ګوره دا دې دپاره چې کېږي استعمالېږي دا د سپیچ ریکارډینګ کار سپیچ ریکارډینګ چې دی زموږ سره دوه دانې دي یو چې دی ټکسټ ټو سپیچ دی بل چې دی سپیچ ټو ټکسټ دی ټکسټ ټو سپیچ داسې کار کوي چې زه به یو شی لیکم دی به راته وایي کمپیوټر به راته وایي او سپیچ ټو ټکسټ داسې کار کوي چې زه به یو شی ورته وایم دی به لیکي نو عموما د دې دوه لپاره مو چې استفاده کوئ او درته راځي صحیح شو نو دا چې کار و دا سپیچ ریکارډینګ کار و نو نن دپاره دغونه قدر بس دی په نن درس کې ورته ګوره موږ یو کیبورډ وویله بل مو چې دی پروګرام ان فیچر وویله او بل چې شي سپیچ ریکارډینګ دا درې دانې وویل نن دپاره دغونه په پښتو کې مې انشاءالله خدای کوله بیا به نور شیان ووایو